د تازه یا نوې واده شوې نجلۍ یا پیغلې سره باید ورځ کې څو ځلې یا په شپه کې څو ځلې سکس یا کوروالی وشي. سلام ګرانو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې ومتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بغلي نشان واوسئ. مننه. هغه خلک چې نوي تازه واده شوي وي یا نوې واده کړی وي باید څو ځله د مېرمنې سره سکس یا کوروالی وکړي. لکه څنګه چې تاسو به اورېدلي وي اکثره ځوانان داسې وي چې کله واده وکړي نو بیا داسې فکر کوي چې کیدای شي دغه ښځه یا رانه وتښتي او یا هم رانه بل څوک یوسي. دا داسې چل دی چې دوی نادیده وي چې نه وي لیدلی نو بیا شپه او ورځ ورته نښتې وي او د مېرمنې څخه یې سمه کراچۍ جوړه کړې وي. کله یو خوا ځغلی وي کله بل خوا. خو زه دومره ویلی شم او دغه یوه نسخه یا دغه یوه طریقه د تاسو ته ښودلی شم چې ستاسو د ژوند په ګټه به هم وي او ستاسو د مېرمنې په ګټه به هم وي. ځکه که چېرته تاسو دا کار ونه کړئ نو کیدای شي ستاسو د مېرمنې عمر هم خراب شي او خپل عمر به هم خراب شي. هغه خلک چې نوې واده یې کړی نو باید تر څو ټیمه پورې یا تر کوم وخته پورې سکس یا کوروالی وکړي، یعنې په ورځ کې باید څومره سکس وکړي. نوې واده شوې جوړه دې باید په ورځ کې 3 ځله سکس وکړي. خو 3 ځله خو که بیا هم څه زیاتی وي ستاسو د زړه یې نه مني 3 ځله څخه زیات مه کوئ. زه خو وایم چې اول هر کله چې تاسو سکس یا کوروالی کوئ د نوې تازه ناوې سره نو باید له 2 څخه زیات ونه شي، ځکه د 2 څخه زیات داسې کیدلی شي چې د مېرمنې زخمونه تازه وي. کیدای شي ستاسو مېرمنې ته د ټول عمر لپاره بیا غټ مرض یا هم مردار مرض پیدا شي، یا هم داسې مرض پیدا شي چې هر ټیم تاسو ته په بچیو راوړلو کې د مېرمنې شرمګاه څخه غلط تاسو ته یعنې داسې ضرر پیدا شي چې ستاسو مېرمنه بیا هغه څخه ډېر عمر ضعیفه شي. یعنې کولی شئ تاسو په ورځ کې د مېرمنې سره 2 ځله سکس وکړئ. که چېرته هم تاسو چېرته زړه مو نه غواړي نو 3 ځلو څخه هېڅکله هم زیاته کوروالی یا سکس مه کوئ، ځکه د دې ټیم کې ستاسو د مېرمنې زخمونه تازه وي او بیا کیدای شي ستاسو مېرمنې ته ضرر پیدا شي یا هم غټ کوم مرض پیدا شي. نو کولی شي هغه خلک چې تازه واده یې کړي 2 ځله څخه تر 3 ځله پورې تاسو د مېرمنې سره ځای کېدلی شي. هغه هم داسې ټیم کې چې یعنې په وخت کې 1 ځل نه 3 ځله، خو باید په وخت کې یعنې په یوه ورځ کې تاسو 3 ځله کولی شئ چې خدای دې وکړي یو سهار شي، یو غرمه شي او یو هم ماخوستن شي. نو دغسې ټیم کې تاسو کولی شئ سر په سر 3 ځله د نوې ناوې سره سکس کول ډېر غټ ظلم دی او کیدای شي ستاسو د مېرمنې ته بیا ډېر غټ تاوان ورسېږي. نو د بچیو په وخت کې تاسو کولی شئ چې بیا تاسو د مېرمنې څخه داسې په اسانۍ سره ګټه واخلئ. یعنې که چېرته تاسو په ورځ کې 3 ځله سکس د نوې ناوې سره وکړئ یا هم 2 ځله وکړي نو کیدای شي ستاسو ماشومان هم سالمه راشي او هم روغ راشي. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب نه وي اخیستی، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.